عبدالرحمن بابا فرمائی عبدالرحمن بابا سے فرمائی امانت با دلخط با منس کے پروت وی امانت با دلخط با منس کے پروت وی کچھ آزان کا امانت با دی دنیا ددی صرف اللہ جل شانہ تا پتہ دا کہ انسان نہ پکم زے کی مرگ راضی پکم وقت عزیزانو سردار دو جہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ماتا فی سبیل اللہ فہو شہید سوک چی دا اللہ رب العزت فلار کی مت آئیتا موت راغلو مرگ راغلو اغا شہید دے محترم و عزیزانو مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ تا آئیتا مرگ دا اللہ جل شانہ فلار کی راغلو تاسو بوائی چی سنگا مفتی سے مبارک دا کور نراوتی او مختلف زیون کی بیانون کولو وغز و نصیحت کولو قرآن و حدیث خلق تا رسولو محترم و عزیزانو منگو تاسو چی گورو چی دا اغی مزار تنن راغلیو دا مختلف زیون نا خلق راغلی دی عاشقان راغلی دی چانا چی تپوسو کے ویت دا کم زیوی اغوی زد بونیر نراغلی ما سو کوئی دا دیر نراغلی ما سو کوئی دا سوات نراغلی ما محترم عزیزانو سو کوئی دا باڑی نراغلی ما سو کوئی دا مردان نراغلی ما سو کوئی دا چارسدی نراغلی ما محترم و عزیزانو انتر دے چی دا مختلف علاقوں نا خلق راغلی دی دا لر لر زینو نراغلی دی دا نوخار سیمی تراغلی دی او دا نوخار پا سیمی کی دل تا دیر قبرو نشتے دے لیکن کم قبر لراغلی دی اگی دا مفتی سردار شہید رحمت اللہ علیہ قبر لراغلی دی دا مختلف زینو نا عاشقان راغلی دی سو جدا اگی دا اللہ جل شانہ سرا عشق و محبت کولو دا نبی پاک علیہ السلام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرے عشق و محبت کولو دا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مبارک پا نقش و قدم باندی روانو عزیزان محترم ما مخکم ستا سڑوان دے دا مفتی سردار علی شہید رحمت اللہ علیہ دا اغی پزے کی دا خبر عرص کا چی دا مفتی سے مبارک تا اللہ رب العزت دا دو شہیدان مرتبہ ورکڑی دا یو اغا مرتبہ چی مفتی سے دا اللہ پلار کی روتے ہو سوک چی دا اللہ پلار کی روزی اغا شہید دے سردار دو جہان فرمائی زنوائی ما محترم و عزیزانو دا شانتی بل طرف تک او گورے چاچی ایکسیڈنٹ ٹکڑلو پچا باندی دیوال را پریوتلو روایاتو کے رازی دا شہید دے عزیزان محترمو مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ تا اللہ رب العزت دا دوانا مرتبی نصیب کے محترم و عزیزانو بیا کو منگ او کتلو دا اغی پا جنازہ کی لکولو خلقو شرکت اکڑلو نن دا اغی دا وفات پینزم اشپگم روز دا اغی قبر دا عاشقانو نا نخالی کیگی وجہ صدا اگر پا اللہ رب العزت عاشقو اگر پا رب لا یزال عاشقو اگر دا رب لا یزال دا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے عاشقو اگر پا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مبارک باندے عاشقو عبدالرحمن بابا فرمائی عبدالرحمن بابا سے فرمائی امانت با دلخط با منس کے پروت وی امانت با دلخط با منس کے پروت وی کچھ آزان کا امانت با دی دنیا عزیزان محترم مفتی سردار علی شہید رحمت اللہ علیہ زان پا دنیا کی امانت کو راش او گورے نن دنیا دا اغی خلقو دا اغی تائی خلقو کا مزار لرازی او خلق دا وی چی او گورا ما دا پخپلا وریدل چی دا مفتی سے مبارک دا قبر نا خوشبوزی ما دا خلقو خبر منلا لیکن بیا ما وی زبا اغی لزما اغا برکات با حاصلو ما عزیزان محترم یقیناً چی سمر خلق دل تناستی اغی طول مخصوصی چی دا مفتی سے مبارک دا قبر نا خوشبوزی ماوی دا اغی دا حقانیت دلیل دے عزیزان محترم با ار میدان باندی دا دین اسلام خدمات کری دی دا سے حق گویا انسان زمنگا استاسونا لاڑو محترم و عزیزانو اللہ رب العزت اغی تا اوچت مقام ورکلو لیکن منگا محروم شو چاچی محبت کرے دے انشاءاللہ اللذیذ اغی سر و فجنت الفردوس کی وی دا زکا چی سردار دو جہان فرمائی المرء مغا من احبا سوک چی دا چا سر محبت کئی دا اغا کسب دا اغا خلق سرا خشر کی گی عزیزان محترم دلتا علماء کرام ناستی مفتی سے مبارک ولار دے دا سنور دے زیاد عوام ناستی زدیت دا خوشخبری ورکوما انشاءاللہ اللذیذ پدی محبت با تاسو جنت الفردوس تا دے دا مفتی سے سر با ملاقات کے دا مفتی سے سرا دا خبر زبار بار کوما فشلم رمضان دا مفتی سے سر زما ملاقات شو ما ورتوی مفتی سے زمن زی تراشے اغیوی زما بیانو ندی مسلسل بیانو ندی تردی چی غد اختر پوری زما وقت بندے اوی دا اختر نباد بزستا سو زیت در زما عزیزان محترم زمن زیت اغرا نغلو ولی اغی کسپتا وچی مال با مرگ رازی دا مرگ چاتم پتن لگی وما تدری نفس
بأي أرض تموت ان الله علیم خبیر. د دې صرف الله جل شانه ته پته ده چې انسان نه په کوم ځای کې مرګ راځي، په کوم وخت کې مرګ راځي. محترم عزیزانو، دا یو څو خبرې ستاسو وړاندې ما عرض کړې، خو دغه ارمان به زما په جنت الفردوس کې نصیب کیږي. د مفتی سردار علي حقانی شهید رحمت الله علیه سره به ملاقات کیږي. عزیزان محترم، څومره دلته نوجوانان دي، څومره دلته مشران علما کرام دي، طلبای عزام دي، دغه شان عوام خلک دي، هغوی ته دا یو درخواست دی چې د مفتی صاحب ته دعاګانې کوي چې الله رب العزت درجات نور هم بلند کړي، د دې د برکته موږ هم وبخي، او د دې چې کم مشن و چې هغه مشن باندې موږ عمل وکړو، دا محبت دی. هغوی چې کم بیانونه فرمایلي دي په هغه بیانونو باندې موږ عمل وکړو، دغه به صحیح محبت دي. دا نه چې هسې موږ د هغوی قبر له راځو لیکن د هغوی په خبره عمل نه کوو، نه بلکې د مفتی صاحب مبارک چې کم خبرې وي، کم د قرآن و حدیث مبارک په رڼا کې موږ ته ارشادات فرمایلي وو، هغه ثاني بجلیګر نن د دنیا نه لاړو، تمامه دنیا به ځي. الله رب العزت فرمایي کل نفس ذائقة الموت کل من علیها فان. محترم عزیزانو، د مفتی صاحب مبارک قبر دی ډېر زیات رغب دی او د هغې بے دبی ده. الله دې معافیو کې چې څه خبرې زموږ نه د بې دبی شوي وي، نورې خبرې نه کوم، لیکن ستاسو د عشق و محبت ته مې وکته، زما یو عشق و محبت روچت شو چې زه د مفتی صاحب مبارک باره کې یو څو خبرې وړاندې کړم.